که زه تاسو ته ووایم چې دا ویډیو په خپلو ښځو باندې یا په خپلو مېرمنو باندې وګورئ نو دا خبره به بده نه وي. کیدای شي ځینې کسان زما د خبرې سره اتفاق هم ونه کړي، خو دا خبره بالکل زه تاسو ته په ثبوت سره وایم چې دا ویډیو تاسو په خپلو مېرمنو باندې کتلی شئ، ستاسو ژوند به د خوشحالو ډک شي. قدرمنو، د ښځو دپاره څه داسې ضروري خبرې چې هغوی په کار ده د خپل خاوند په دې کارونو سره په دې خبرو سره خیال وساتي، نو خاوند به هم خوشحاله وي او ښځې به هم د خوشحالۍ زندګي تېروي. د ټولو نه اول خبره ضروري ده چې ښځه د خپل صفایي خیال وساتي، د خپل خاوند دپاره ځان ښکلی کړي او د خپل خاوند نه بغیر که چېرته هغه ضروري کار پسې بازار ته ځي یا بل څه پسې ځي، نو نه ده په کار چې ځان دومره ښکلی کړي چې په لاره کې هغه ته پردي سړي وګوري. دویم کار چې دا هم ډېر ښه خبره ده او دا ده چې ښځې ته په کار دي د خپل خاوند دپاره هغه څیزونه تیار کړي چې هغه د خاوند خوښ وي، نو خاوند یې نور هم خوشحالېږي. یعنې هغه څیزان چې د خاوند په خوراک کې خوښ وي او ښځه ورته تیار کړي، نو یقینا چې خاوند خپلې ښځې سره بیا نوره هم ډېره مینه کوي، ځکه چې هغه وایي چې زما مېرمن زما ښځه زما دومره خیال ساتي. څلورم دا چې ځینې وخت د ښځې د خولې نه په غوسه کې داسې خبرې وځي چې په هغې باندې په کور کې مسایل او مشکلات پیدا کېږي، نو ښځې ته پکار دی د غوسې په حالت کې که ډېره غوسه وي نو او خاوند یې ورته خبرې کوي، نو دې ته پکار ده چې په چوپه خوله باندې دا خبرې واوري او بیا که کوم وخت راشي نو خپل خاوند ته دې ووایي چې تا راته دغه خبرې زیاتې کړي یا دې راته بدې ردې ویلي، نو خاوند به هم خپله غلطي ومني او د خپلې ښځې نه ممکن چې معافي هم وغواړي. نو په دغسې حالت کې ښځې ته پکار دی چې خاموشي اختیار کړي کله چې خاوند غوسه وي. څلورم دا چې کله هم یو خاوند خپلې ښځې ته پیسې ورکړي چې هغه پې د کور خرچه وچلوي، نو ځینې ښځې شکرګزارې وي او ځینې ناشکره وي، نو ځان شکرګزاره ښځه جوړول پکار دي، ځکه چې خاوند ستاسو دپاره شپه ورځ په ځان یو کړي، نو پکار ده چې د هغه د خوشحالۍ دپاره د هغه په وړاندې شکر ویستل شي او هغه ته دعاګانې وکړې شي. پنځم دا چې ښځې ته نه ده پکار چې هر وخت د خاوند موبایل چیک کړي، د خاوند پسې لکه د پولیسانو وګرځي، ځکه چې په دې سره د دوی ترمنځ مسایل او مشکلات زیاتېدلی شي. خاوند هم انسان دی، هغه ته پکار ده چې ځینې وخت ښځه یوازې داسې پرېږدي چې هغه ملګرو سره چکر ووهي یا د خپلې خوښې یو داسې کار وکړي چې د هغه پې زړه خوشحالېږي. شپږم دا چې ښځې ته پکار دی د خپل خاوند تعریف وکړي، د خپل خاوند صفت وکړي، په دې سره هم خاوند خوشحالېدلی شي. اووم دا چې ځینې وخت ښځې ته پکار دی چې هغه خپل خاوند ته میسج ولیږي چې ته چېرته یې، ډېر مې یاد شوی یا زه تا سره مینه کوم، نو په دې باندې هم خاوند ډېر زیات خوشحالېږي او خاوند ډېر فخر محسوسوي. اووم دا چې ځینې وخت ښځې ته پکار دی چې د خپل خاوند صفت وکړي د خلکو په وړاندې، یعنې د خلکو نه مقصد دا چې کله هم د خاوند یا د ښځې خپل خپلوان راټول شوي وي، نو په دغه دوران کې ښځې ته پکار دی چې د خپل خاوند صفت وکړي، په دې سره د دواړو عزت زیاتېدلی شي. او اتم دا چې که خاوند په یو خبره ناراضه وي نو پکار ده چې ښځه ترې معافي وغواړي او دغسې خاوند ته هم پکار دی چې خپلې ښځې ته معافي وکړي. په دې طریقه به د دوی ژوند نور هم د خوشحالو ډک شي، په خپل منځ کې به خوشحالي نوره هم زیاته شي. که ستاسو د معلوماتو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به هم تاسو همدغسې په زړه پورې معلوماتونه خبرو.